تغییرات راځي طبیعي د لویو سطحو دپاره که نه فرق د یوې ولسوالۍ مساحت پیدا کوي هغه اوس د دې کې پیدا که په هغو کې مثال دومره هغه تا ته نه درکوي 10 متره 100 متره خبره نه کوي دا سکیل یا مقیاس شو مقیاس خو دلته په ډیټا ویب کې هر وخت د تغییر وړ دی خو لیاوټ ویب کې بیا یو سکیل ته انتخابوي موږ تاسو دوه هغه لرو شکلونه لرو چې یو ډیټا ویب دی په لیاوټ ویب لکه اوټکټ کې موږ تاسو یو ماډل وی بل لیاوټ وی که نه اوس موږ تاسو د اوټکټ په اصطلاح په ماډل کې یو که نه په دې کې هر وخت دا سکیل د تغییر وړ دی چې کله لویوي او کوچنی کوي ډیټا او که چېرته ته بیا لیاوټ واخلې لیاوټ وی واخلې چې دا به موږ تاسو وروسته ویایو ښه په لیاوټ کې بیا هماغه سکیل چې هغه لیاوټ کې انتخاب شوی هماغه سکیل دی وینه بیا که د دې داخل کې ته کلیک وکړئ داخل کې بیا نقشه لوی او کوچنی کې دلته بیا سکیل بدلیږي که نه بېرته که زه اوس خارج ته ترې راشم دې خوا ته اوس بېرته سکیل یې د تغییر وړ نه دی ښه ډیټا وی واخلم بېرته سکیل شو بیا ایډیټور مینو ده دا مینو موږ تاسو وروسته په تفصیل ویایو چې دا هم ډېره مهمه مینو ده او دا ټیبل اف کانټینټ دې ځای راځي دا ټول دغه شیان دي چې ډېر مهم دي او موږ تاسو د هر یو کله چې موږ کار کوو د پروګرام هر یو مخې ته راځي نو لنډ دلته ټیبل اف کانټینټ خلاصولی شي دلته کټالوګ خلاصولی شي کټالوګ هم بیا ویایو موږ تاسو چې کټالوګ څه کار کوي اشاره به ورته وکړم نور کوم خاص هغه نشته کې کټالوګ چې دی په جی آی ایس کې موږ تاسو چې کوم فایل جوړو یا ډیټابیس جوړو جی آی ایس د نورو پروګرامو په شکل داسې نه کوي چې ته فرضاً په یو پروژه کار کې لکه دغه د افغانستان په هغه باندې دا خیر ساده یو شیپ فایل یو درته جوړ کړی که نه که لږ مغله کوي فیوچر کلاس شکلونه وي ډیم او هغه شکلونه وي د ټین هغه نو بیا مختلفې ډیټاوې موږ ته جوړوي که یو نقشه موږ جوړوو کېدای شي په سلګونه په زرګونه فایلونه موږ ته جوړ کړو هغه بیا ته په خاص هغه کې اچوي ډیټابیس هغو ته جوړوي یا خپله د هغه دپاره ته یو داسې سیستم یې رامنځته کړی دی چې دا د جی آی ایس دپاره د جی آی ایس یو ډېر ښه د فایلینګ سیستم دی چې هغه فایل ته ځای په ځای کوي د جی آی ایس فولډر ځای په ځای کوي دا ټول په کټالوګ کې دي عین شی لکه هلته چې موږ تاسو وایي دلته هم لینک ورکولی شي او فولډر خلاصولی شي لکه هلته هم چې خلاصوله دلته هم جی آی ایس کې ته یو فولډر خلاصولی شي ته کولی شي چې یو څه خلاصوي فرضاً جی آی ایس کې زه غواړم دلته یو فولډر د سی ډرایو ته هغه ورکړم د ای ډرایو ته د جی آی ایس چې موږ تاسو مخکې انتخاب کوو کې دلته لینک ورکړم او دلته بېرته کټالوګ ته راشم زه لینک هم ورکړو اوس دا ګورو چې ای ډرایو د جی آی ایس که نه راځو دلته افغانستان شیپ فایل دې نه زه اوس یوه بله نقشه رخلم فرضاً اډمین باونډري ته رخلم اوس کولی شي دلته راسن هم دا راوړئ ښه دا سرکش کې دلته واچوئ صحیح ده یعنې دا هر کټالوګ چې دی د جی آی ایس یعنې څو برخې دي چې دلته موږ تاسو ته جدا جدا هر یو راځي که نه دا په عین وخت کې همزمان ټول د یو د بل سره لینک لري ټول یو د بل سره یو ځای کار کوي لکه دا هر کټالوګ اوس راسن جی آی ایس کې خلاص شو که نه بیا وروسته مثال ارکسنس دی دا دا هم کولی شي هلته جی آی ایس کې بیا موږ تاسو کار کوو چې ارکمپ کې کار کوي بیا ارکسنس یې 3D شکل ښایي که په ارکمپ کې تغییر راولی ارکسنس کې فقط یو ریفریش ورته وویه خپله هغه کېږي ریفریش کېږي که نه هر ګلوب دی ارک مپ دی ارکسن دی لکه موږ تاسو چې د نامه دی معلومیږي ارک مپ چې ورته وي اکثره مکمل د جی آی ایس تقریبا 90% کار ټول په ارک مپ کې کېږي که نه بیا دغه نور دي چې هغه کومکي غوندې شکل ورسره لري لکه دا اوس هم چې هر کټالوګ ته اشاره وکړه چې ما فایلینګ سیستم دلته جوړولی شي دلته کولی شي اوس په همدې ځای کې کولی شي فولډر جوړ کړي نیو فولډر یا فایل جوړ ډیټابیس جوړ کړي پرسونل جوړ ډیټابیس جوړ کړي دا مختلف کارونه یا دلته یو شیپ فایل ته جوړ کړي دلته یا کولی شي همدې ځای پروګرام ته راولئ او د هغو لیارې هم اډ کولی شي د دې لیارې هم اډ کولی شي صحیح ده ښه او بل سرچ دی یو څه چې ته غواړې سرچ کې جی آی ایس کې که هغه داخل د هر کټالوګ کې وي که داخل د ټول باکسو کې هر ټول باکسو کې تا ته په سرچ په واسطه پیدا کوي
کله چې دلته ووایي سرچ هر څه تا ته پیدا کوي که هغه آلو انتخابي که میپ انتخابي نقشه تا ته رویلي که ډیټا انتخابي که ټول هر څه ټول د هر ټول باکسونه درته رویلي ایمیج تا ته عکسونه رویلي دا ته په سرچ کې کولی شي ټول باکس ارک ټول باکس چې دی دا هم د جی آی اس یو ډېر مهم بخش دی ارک ټول باکس د جی آی اس چې کوم انسټالیږي په ډیفولټ شکل باندې دومره ارک ټول باکسونه دي چې دا تقریبا په هر یو کې بیا نور زیات یعنې په سلګونه ارک ټول باکسونه دي چې هر یو ارک ټول باکس یو کار کوي په یو بخش کې یو کار کوي فرضاً دغلته په سپیشل انالایز ټول کې فرضاً د هایدرولوژي او هغه شته دغه د ارک ټول باکس چې موږ د هایدرولوژي کارونه پې کوو که نه اکسټراکشن یو شته دی چې فرضاً په دې باندې ډیټا یا سطح اخیستلی شو نو مختلف ارک ټول باکسونه دي د ډیټا د کانورژن شته دي کې فرضاً 3D کانورژن ټولز دی که نه کانورژن دي دغه دي یو شکل نه بل شکل ته ډیټا اړوي لکه مخکې تا ووایي چې نقطې که مختر کړل شوي نقطې ته غواړې هغه ته واړوې چې دا موږ او تاسو ډیټا منیجمنټ کې بیا وروسته وایو که نه که ټین شکل ته یې اړوې دا نقطې ته اړولی شي که غواړې هغه ته یې اړوې بیا د انټرپولیشن طریقې شته دي رستر انټرپولیشن فرضاً کریګینګ یو میتود دی او جی ډبلیو بل میتود دی نو دا مختلف شیان دي چې دا ارک ټول باکسو کې ځای په ځای شوي دي او بعضې داسې سافټویر یا بعضې هغه شته دي پروګرامونه چې هغه یو ځانګړی پروګرام وي هغه ته کله انسټالوي بیا جی آی اس ته راځي د هغو ارک ټول باکسونه هم بیا ورته انسټالیږي لکه مخکې هم موږ د درس نه مخکې د انجینر څخه پوښتنه وکړه د هغه هیکرس او هیک ایچ ام اس ما درته وویل چې دغو ته دوه واړه سافټویر هم انسټالیږي چې جیورس او جو ایچ ام اس دي چې کله انسټال کړې دلته بیا ورسره رسي د مینو په شکل او د هغو څخه بیا د هایدرولوژي لکه ارک هایدرو ټولز په نامه یو بل سافټویر شته چې کله انسټال کړم دلته مینو په شکل رسي او ارک ټول باکسونه هم دلته ورسره اتومات انسټالیږي نو دا ټول باکسونه اوس دا ډېر مهم شی دي بل پیتان چې دی د جی آی اس یو خپله خاصه ژبه ده چې دا تقریبا خلک چې ماسترۍ کوي هم دا پیتان ژبه هم کې زده کوي په هغو نو لکه هر هغه یو ژبه لري لکه موږ تاسو د انټرنیټ یوه ژبه ایچ ټي ام ال ده که نه د تلیفون ژبه چې ده په انډرایډ ده او هغه د آی اس او ده که نه نو دا دې ژبه چې ده پیتان ده که نه او ماډل بلډر دی چې دا به موږ تاسو خیر وروسته ووایو د پروګرام په آخر کې به ووایو چې کله ته جی آی اس یو کار وکړې یوه پروژه اجرا کړې هغه بیا ته فرض کړه چاته پریزنټ کوې چې تا په څه شکل دا پروژه اجرا کړله هغه بیا دلته په ماډل کې ښایي چې ما په اوله مرحله کې مې کوم کار وکړ دویمه مرحله کې درېیمه مرحله کې هغه دې ماډل بلډر کې ته بیا ښایي یو دغه شي ته م اشاره کوم نور د نن دپاره به همدومره بس وي ښه ټیبل اف کانټینټ کې چې کوم لایر دلته راځي دا دلته په یو څو شکلونو باندې ښایي ښه چې لومړی شکل یې دغه دی چې د لیست بای ډراونګ آرډر په نامه دی ښه لیست بای ډراونګ آرډر کې چې لکه د نوم نه چې معلومیږي ګوره اوس دلته دوه شکله دي دا چې دی پاس دی او د بل چې دی لاندې دی نو هغه پاس چې دی لاندې نه ته معلومیږي نو په ډراونګ آرډر کې ته کولی شې چې دا پاس یې او بل لاندې راوړې ښه چې دغه اول چې کله جی آی سړی وایي د دغسې سړی ډېر په هغه وي تکلیف وي ځکه دغه ځای سړي ته نه ور معلومیږي او د تا یو شکل په کار وي په سر بل شکل وي بیا نو ته نه شي کولی اوس فرض کړه ته اوس دلته غواړې دغه ولسوالي رسم کړې د بل شکل د پاسه یا د یو شکل د پاسه بل شکل رسم کړې اوس که یو هم ته ګولاوې ته مثال هغه د هغه کار نشي کولی ته ووایې چې په عین وخت کې باید دواړه دلته فعال وي او دواړه ماته معلوم شي نو بیا کولی شي دلته داسې انتخاب کړي چې فرضاً لکه ما چې اډمین پاس یې وړ اډمین باونډریز افغانستان لاندې که نه دلته لاندې پاس یې چې وړې تا ته نظر د هغه آرډر په اساس لکه موږ تاسو نور پروګرامو کې لرو چې مثال آرډر انتخابوي چې سینډ ټو بیک او سینډ ټو فرونټ هغه شکل هغه لري که نه دلته راسم دلته ښکته پورته وړلی شي چې دا بیا نشي کولی دلته وکړې ته دلته دا چې دی لیست بای سورس دی ښه کله اوس نشي کولی لاندې پاس یې لیست بای سورس تا ته د سورس مطابق دلته لیست ښایي ښه
اوس د دې څه فولډر ونه ښودل که نه سورس یې نه ورسره ښایي د دې څه بیا سورس ښایي د دې سورس شی ده دا ای جی ایس فولډر دی افغانستان دا ټول درته ښایي هر فولډر اوس دغه دواړه چې خلاص شوي دي دا په یو فولډر کې دي اوس که دلته یو بل شی ته راوړې هغه په بل فولډر کې وي اوس دا د افغانستان باونډري په دې فولډر کې دي که یو بل شی راوړې فرض که دغه خو دا ټول د ای په ډرایو کې دي که د سی د ډرایو نه یو بل شی راوړې هغه بیا تا ته دلته جدا په بل فولډر کې ښایي ښه نو دا د لیست بای سورس په اساس ښایي او دا هم د لیست بای ویزیبلیټي په اساس یې ښایي ښه شی چې دلته ویزیبل کوې یا نن ویزیبل کوې هم کولی شي ته دلته بیا موږ او تاسو نور لا هر پراپرټي هم لرو هغو ته بیا په خیر ورځو دا مکمل ویایو زه فکر کوم د نن ورځې دپاره به همدومره بس وي